بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. ساس قربان نوید بهزاد د خپل خبرونې کلیو لسر ساس خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به ژوند به مختیریږي. قدرمنو دا وخت په یون سټیډیم مردان کې موجود یم او زما سره پسند کې تاسو وینئ یار حسین سواتی کم چې د پښتو ډرامو نوموړی آرټیست او دا وخت په سټیج باندې پرفارمنس هم وکړو او نن چونکې لاست ډے و د دې د شو نو پکې ایوارډونه هم تقسیم شو. پای کې دی هم د ایوارډ واغستو انو دي سره یو څو خبرې اترې کوي او زموږ سره اوسېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ته مردان پراتګ او د شو کې تم خپل پرفارمنس باندې هر کلی مبارکي وایو. ډیره مهرباني ستاسو هم مبارک شي. او مردان خو ډیر ښه ښار دی او خواږه خلک دي، مینه‌ناک خلک دي، مینه‌ناک. څنګه تاسو زموږ د مردان خلک څنګه دي او څنګه محسوسوي؟ فرست ټایم راغلي کنه دینه مخکې راغلي وي؟ د مردان خلک خو ډیر مینوال دي او ډیره مینه کوي. که واړه دي او که لوی دي ډیر ښه خلک دي، ډیر الله دې آباد ساتي. او بس دلته مردان ته راغلي وو د یونس سټیډیم ته د کې مردان عمل میله لګېدلې ده. نو والله بس ښه انجوای کوي خلک، راځي خپله موج مستی کوي. او زه به ستاسو چینل چې کوم دی نو د هغې هم ډېر شکرګزار یم. بل دا دی کې زمونږ سردار غمجن صاحب ایوارډونه تقسیم کړه، د سره هاشم صاحب هغه هم ډېر ښه دوست دی زمونږ. نو ایوارډونه تقسیم کړه، زه هغې ته هم د دې ډېر دغه ورکوم ډاډ. صحیح. دا راته ووایه چې فن دنیا کې مو کله قدم کېښود او کله راغلی یې د فن ته؟ فن ته خو زه تقریبا زما سے 20 سال 18 به کېږي دغه رنګ، یا 18 یا 20. او نو د سکول د وختونو ما ډېر زړه کې دغه مینه وه او شوق و. نو بس والله چې کله به سلیما ملیما ته لاړو او دا پوسټر به مو کتئ، مونږ به وایو چې زمونږ به هم کله دا په دې پوسټرو تصویران لګي دغه لګي. نو بس د دغه وجې الله مو بس هغه دغه هم پوره کړ. یو خو محمد حسین سواتی کوم چې د سوات سره تعلق ساتي، ستاسو تعلق چې هغه د کوم ځای سره دی؟ زما خو د پپو سره بانډه نبي کلی دی کې اوسېږم. محمد حسین زما داسې دی لکه رور، ډېر وخت مو یو ځای تېر کړی دی. بس نور څه نشم ویلی، خو څومره چې مینه مو زیاته ده، ورورولي ده. او جی تر دې دمه پورې مو څومره ډرامو کې کار کړی دی او ډرامو نه علاوه فلم سټیج او دغه مو کړي؟ والله سټیجونه مو ډېر کړي، ډرامې مو دونه کړي چې حساب یې نشته. ایویټي خیبر داسې مو فلمونه کړي دي، 13-14 داسې پکې اردو فلم. نو انشاءالله روان یو سټرګل الله کوو. صحیح شو. ډیره زیاته مننه چې موږ له مختصره ټایم راکړو. تاسو مننه کوو او مردان ته پراتګ ته یو ځل بیا هر کلی وایو چونکې نن تاسو لاست شو وه نو بلکې دغه به په مخه خبره ته ووایو. ډېره مهرباني. څه پیغام به ورکوې؟ بس اخره کې دا پیغام ورکوم چې زما څونه مردان مینوال مشران کشران ماشومان ګلالي نو بس الله دې آباد ساتي او مردان دې تل آباد وي. ډېره مهرباني. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه ګران کتونکو. هم دې سره خپله خپرونه سرته رسو انشاءالله د نوې خپرونې سره بیا ستاسو خدمت کې ستاسو قربان نوید بهزاد حاضرېږم. تر هغه دمه تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان.